د نړۍ تر ټولو قیمتي او ګرانبیه کور نه په امریکا او نه هم په لندن کې وجود لري، بلکې دا کور د هند په ممبئی ښار کې موقعیت لري. دوستانو، دا کور د هند د ستر سوداګر او تجار مکیش امبانی خپل شخصي کور ده چې دا کور د ممبئی په ښار کې د انطالیا په نوم پیژندل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې کور بیه او قیمت تقریبا 2 بلین امریکایي ډالر ده. ځینې څېړونکي وایي چې انطالیا د مکیش امبانی کور قیمتي کور نه ده، بلکې د بکنګم ماڼۍ قیمتي کور ده چې 15 بلین امریکایي ډالر قیمت لري. خو په داسې حال کې چې د بکنګم ماڼۍ دولت لخوا جوړه شوې او د دولت په واک کې ده، خو انطالیا یو شخصي کور ده. که موږ ووایو چې انطالیا د نړۍ تر ټولو قیمتي شخصي کور ده، نو دا به غلطه خبره نه وي. په دې ښکلي کور کې داسې څه دي چې د نړۍ تر ټولو قیمتي کور بلل کیږي. راځئ دا موضوع نن په دې ویډیو کې وګورو. په دې کور کې دومره خونې یا اوسېدو کوټې شته چې د اوسېدو لپاره پکې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا ودانۍ تقریبا 207 پوړونه یا چتونه لري چې د انطالیا په لومړیو 6 پوړونو کې د لوکس موټرونو لپاره پارکینګ ځای ځانګړی شوی دی، چې په دې کار پارکینګ کې په یو وخت کې تقریبا 170 موټرونه درول کیږي. کېدای شي تاسې ځینې په دې پوهیږئ چې مکیش امبانی د لوکس موټرونو ډیر شوقي او خوښونکی انسان ده او هغه تقریبا 168 لوکس موټرونه لري. د دې کار پارکینګ ترڅنګ د موټرو لپاره سروس سټیشن هم موجود ده چې یوازې د امبانی د کورنۍ غړو موټرونه پکې سروس کیږي. خو که کوم یو نه غواړي چې په موټر کې سفر وکړي، د هغوی لپاره هلیکوپټر هم موجود ده چې دا د انطالیا د کور په چت د 3 هلیکوپټرونو د درولو ځای شتون لري. له دې پوړونو پورته 2 پوړونه د تفریح او ساعت تیرۍ لپاره جوړ شوي چې پکې د لامبو هاوس، جیم آلات سامان، ټي وي سټیشن او یوګا سټوډیو شامل دي. کله چې له دې هم پورته وخیږي، یو ډیر لوی شاندار هال موجود دی چې د بیلابیلو مراسمو لپاره کارول کیږي. د انطالیا د دې کور د دیوالونو پر سر بیلابیل او قسم بوټي او ګلان کرل شوي، چې دا بوټي او ګلان د دې لپاره کرل شوي چې د اوړي په موسم کې د دې کور دیوالونه او خونې یخې وساتي. که د یخوالي خبره وي، نو داسې هم اوریدل شوي چې د جون او جولای په میاشتو کې په ممبئی ښار کې د ګرمۍ درجه تقریبا 50 سانتیګراد ته هم لوړیږي. خو په دې وخت کې د انطالیا د کور په یو برخه کې -23 سانتیګراد درجه ګرمي یا یخ وي. یعنی په دې کور کې د وینټر وانډرلینډ په نوم مصنوعي آله شته چې د جنریټر په مرسته مصنوعي واوره جوړوي، ترڅو د دې کورنۍ اوسیدونکي په ګرم موسم کې هم له واورې خوند واخلي. د دې کور بهرنی جوړښت د امریکا د شیکاګو ښار د کمز اینډ ویلز د جوړونې شرکت لخوا جوړ شوی او ډیزاین شوی، او د دې کور بهرنی جوړښت د استرالیا د میکس ګروپ له شرکت لخوا جوړ شوی. نو حیرانونکې خبره دا ده چې د 4 لکه فوټه مربع ودانۍ یوازې د 5 کسانو لپاره جوړه شوې، یعنی مکیش امبانی، د هغه میرمن او د هغه 3 اولادونه. خو لا حیرانونکې خبره دا ده چې د دې 15 کسانو د خدمت لپاره نور 600 کسان د کار لپاره پکې ګمارل شوي، چې په دې کې د کور صفا کوونکي، موټر چلوونکي، امنیتي کارکوونکي، برېښنا یا بجلی مهوي کوونکي، بوټي یا ګلانو ته د پایپ لګول او ماهران شامل دي. د دې کور په جوړولو کې زیاتره مرمر، کریسټل او نور ځلېدونکي سټونز کارول شوي. مکیش امبانی د ریلاینس انډسټری شرکت مالک او چیرمن ده. هغه نه یوازې په هند کې بلکې په ټول اسیا کې تر ټولو شتمن کس په نوم یادېږي. دا چې هند د نفوسو له لحاظه د نړۍ 2م ستر هیواد ده، نو د صادراتو زیاته برخه د مکیش امبانی په لاس کې ده، چې دا د مکیش امبانی لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. نو له همدې امله مکیش امبانی د نړۍ د شتمنو کسانو لیست کې شامل ده. مکیش امبانی چې د 250 بلین ډالرو سرمایه مالک ده، نو د نړۍ د شتمنو کسانو په 15م نمبر لیست کې ځای لري. نو دا زموږ د دې اونۍ خبرونه. که دا ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time.